دا سلوادور هیواد دی چې په منځنۍ افریقا کې پروت دی چې د دې هیواد نفوس شمیر شاوخوا 4.5 میلیونه دی. سلوادور چې یو وخت د پراخ ګډوډۍ له امله د ژوند د لاس ورکولو او زیات په فساد ککړ و، په هر یو لک په انسانانو کې د میاشتې 104 تنه انسانان پکښې وژل کېدل. په سلوادور هیواد کې د سایکې زندان چې د نړۍ تر ټولو لوی زندان دی او د سختو مجرمینو لپاره جوړ شوی دی، هغه کسان چې دې زندان ته داخلیږي بیرته ژوندي نه راځي. د دې زندان څخه د وتلو هیڅ لاره نشته. په نړۍ کې یوازینی زندان دی چې تر اوسه پورې یو زنداني نه دی تښتېدلی. دا ستر زندان چې د 40,000 بندیانو ظرفیت لري، داسې مجرمین پکښې ساتل کیږي چې د نړۍ تر ټولو خطرناک دي. دا خلک لکه ځناور، دا رواني ناروغان دي، داسې خلک دي چې نه زړه لري او نه رحم. ولې د سلوادور دا کوچنی هیواد چې یوازې 6 میلیونه وګړي لري دومره لوی زندان جوړ کړ؟ دلیل یې د جنایتکارۍ ډلې دی. دا بدترین خلک دي چې وخت دغو ډلو هیواد تر کنټرول لاندې راوستی و. خو د 2022 کال د مارچ راهیسې ولسمشر نایب وکیل حکومت پرې سخت بریدونه پیل کړ. په 14 میاشتو کې 70,000 کسان ونیول شول چې د هیواد 2% نفوس برخه جوړوي. د شپې مهال زرګونه بندي شوي مجرمین چې زولنې په لاس او پښو کې ول په بسونو کې زندان ته یوړل شول. د یو بل تر شا ناست سرونه ټیټ شاوخوا وسلوال ساتونکي ولاړ وو. هېچا جرأت نشي کولی چې سر پورته کړي. دا زندان چې په 2022 کال کې جوړ شوی لا اتو جلا بلاکونه جوړ دی چې 410 جري په ځمکه نیسي. هر 2 بلاکونه او 3 متره لوړ دیوالونه لري چې د دې دیوالونو پر سر 13 تار لري او د ټول زندان شاوخوا 1 متری لوړ دیوال دی چې 3 متره برقي تار پر سر نصب دی او 15,000 ولټه برېښنا لري. شاوخوا 19 د څارنې بریجونه لري چې هیڅ شی ترې پټ نشي پاتې کېدی. دا زندان یوازې د تیښتې مخه نه نیسي بلکې دا فکر هم له بندیانو څخه ختموي چې دوی به په دې زندان بیرته ووځي او که نه. 1000 کارکوونکي لري او 600 امنیتي ساتونکي لري. دغه مجرمین خپل رښتینی نوم نه وایي. دلته د هغوی ګوتې نښې اخیستل کېږي او عکسونه یې ثبتېږي او 80 بندیانو ته یوازې 2 تشنابونه شته. آیا پوهېږئ چې دوی څنګه پیژندل کېږي؟ د دوی ټول بدن ان مخونه په ټاپو پوښل شوي دي. معمولا عدد یا حروف ټاپې کوي یا رومي عددونه کاروي. هغه څوک چې پر مخ ټاپې لګوي د دې ډلې تر ټولو وحشي او لوړپوړی غړی دی. چا چې پر مخ اوښکې په څیر ټاپې لګولې وي یعنې دومره خلک یې وژلي دي چې شمېر یې له یاده وتلی دی. دلته بندیانو ته یوازې 3 رقمه خواړه ورکول کېږي لکه لوبیا، نخود او وریجې. هیڅ غذایي ارزښت لرونکي خواړه نشته لکه چرګ یا غوښه. دلته مهمه نه ده چې مجرم څومره سخت زړه وي، دا زندان یې ماتوي. دا یو بندي دی چې د سایکو په نوم پیژندل کېږي. داسې وایي: زما نوم ماورین ارنستو دی. زه 41 کلن یم. زه په 2004 کال کې په 11 کلنۍ کې همدې ډلې ته داخل شوم. کله چې زه ماشوم وم یوازې له خپلې مور سره وم او مور مې مجبوره وه چې کار وکړي. ما هم د چا مرسته اړتیا لرله. زما مور غریبه وه، ما بوټونه او جامې نه لرل، نو غلا مې شروع کړه. وروسته ما د پلار شکل ته اړتیا لرله ځکه ما خپل پلار نه درلود، نو ما د یوې ډلې ملګرتیا غوره کړه. ما خپله مور، پلار، زوی او هر څه د دې د ډلې له امله لاسه ورکړل. زه اوس ځوانانو ته دا وایم مکتب ته ولاړ شئ، د خپلې مور او پلار خبرې واورئ، دا ژوند مه غوره کوئ. د دې ژوند څخه بیا هیڅ وتل نشته. زه ډیر خواشینی یم. زما زوی وروستی ځل چې کله ما ولید هغه 15 کلن و او اوس 21 کلن دی. زه غواړم هغه ته ووایم د خپل پلار لاره مه غوره کوه، ښه ژوند غوره کړه. زه ځینې وخت بد احساس کوم، ځینې وخت زه په خپل بستر کې پرېوځم، ډیر فکرونه راته راځي او ژاړم. یوه ورځ غواړم بدل شم، خپل ژوند ته تغییر ورکړم او خدای جل جلاله ته رجوع وکړم. زه له خدایه بخښنه غواړم ځکه ما ډېرې بدې کړنې ترسره کړې دي.